السلام علیکم سټوډنټس، امید دی چې ټول به ښه یې. چپټر نمبر فرست انټروډکشن ټو بایولوجي، لیکچر نمبر 14 سیلولر ارګنایزیشن. په دې ټاپک کې به موږ وایو چې یو ارګانیزمز د سیلز نه جوړ شوی دی. نو اوس آیا یو ارګانیزم چې دی په هغه کې څونه سیلز دي؟ آیا دا د یو سیل نه جوړ دی که د ډیرو سیلز نه جوړ دی؟ اوکې، نو سیلولر ارګنایزیشن مطلب د سیل په بیس باندې به اوس موږ یو ارګانیزم وایو. د ټاپک شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته ووایم که نه چې موږ سره 3 قسمه ارګانیزمز وي چې ستاسو ذهن کې یو آیډیا راشي. یو داسې وي چې د یو سیل نه جوړ وي او په دې سیل کې دننه نیوکلیس وي او په دې کې ارګانیلز وي. ارګانیلز تاسو ته زه بار بار وایم چې په سیل کې دننه کوم سټرکچر وي، کوم څیزونه وي، هغې ته ارګانیلز وي. نو دا ټول ارګانیلز چې دي دی ته یو کار اساین شوی دی، دی ته یو کار ورکړی شوی دی. هر یو ارګانیلز ته بیل بیل کار ورکړی شوی دی څنګه چې یو کمپني وي او هر یو کس ته پکې خپل خپل کار ورکړی شوی وي. او چې کوم دا نیوکلیس دی د مطلب داسې دی چې د کمپنۍ یو مشر وي، هغه کمپني چلی. نو دا نیوکلیس چې دی د غونډ سیل چلی، دا غونډ ارګانیزم څوک چلی؟ دا سیل چلی. نو یونی سیلولر کې چې کوم سنټر وي هغه نیوکلیس وي او دا نیوکلیس دا ټول سیل کنټرول کوي. هر یو ارګانیز له خپل کار ورکړی وي. دا د یونی سیلولر خبره شوه. اوکې، بیا داسې وي که نه چې کوم کولونیل ارګانیزمز، څه داسې ارګانیزم وي چې لکه فرض که دا یو سیلز دی، یو سیل، دام یو سیل دی، دام یو سیل دی، دام یو سیل دی. دی بیا په ګروپ کې رایوځی شي، یو غټ ګروپ، داسې یو ګروپ جوړ کړي او په یې کې یو 200 سیلز رایوځی شي. نو دې ته وایي کولونیل پام. اوس دی څنګه کار کوي؟ دې کې د څه سیلز ته داسې کار ورکړی شوي چې تاسو به مطلب یو کار دی ته ورکړی شوي چې تاسو به دا کار کوئ. دې سیلز ته بیل کار ورکړی شوي وي او دې سیلز ته داسې بیل کار ورکړی شوي. مطلب داسې څه سیلز ته پکې یو کار ورکړی شوي وي، څه ته بل کار ورکړی شوي، او دا ټول چې کوم دا کولونی ده، یو ګروپ دی، نو دی په دې طریقه باندې ژوند تیروي. خو که اوس تا نه څوک کوسچن وکړي که چېرې زه دې نه دا یو سیل راوالم او دا بار کېږدم نو دی به ژوندی پاتې شي؟ نو نه، په کولونیل ارګانیزمز کې چې کوم یو سیل ته بار کېږدي هغه به ژوندی نه پاتې کېږي. دا دویم قسم شو. دریم قسم داسې وي که نه چې ملټي سیلولر ارګانیزمز وي، لکه چې هیومن شو. نو په هغې کې بیا سیسټمې جوړې شوي وي. څنګه چې هیومن باډي د انسان دی نو په ده کې 11 سیسټمز دي او د 11 سیسټم چې دی دا هول باډي جوړه کړې ده او د هر یو سیسټم خپل سپیسیفیک یو خاص کار دی. هغه به اوس راځي لاندې به وایو چې ستاسو ذهن کې لږه ډېره آیډیا وي. سو لیټس سټارټ. all organisms are made up of either one cells. وی ټول ارګانیزم چې دي ژوندي څیزونه په دې کې څه داسې دي چې د یو سیل نه جوړ دي، هغې ته یوني سیلولر وایي، او څه دي چې هغه د ډېر سیلز نه جوړ دي چې هغې ته ملټي سیلولر ارګانیزم وایي. خو دې سره دیر آر سرټن ارګانیزم وایي داسې څه ارګانیزم شته دی ویچ آر یوني سیلولر چې د یو سیل نه جوړ دي، بټ دی لایو ان ګروپس، خو هغه په ګروپس کې اوسیږي. تاسو ته چې موږ ما څنګه دا اگزامپل درکو چې داسې ډېر سیلز وي او په یو ګروپ کې اوسیږي. کولونیل پام هغې ته وایي. and make colonies، هغې کولونی جوړوي. this is called colonial palm up organism. دې ته colonial palm up organism وایي. اوکې، بیا نمبر 1 یونی سیلولر ارګنایزیشن چې د یو سیل نه جوړ وي. هغې سیل باره کې اوس خبره کوي چې یونی سیلولر ارګانیزمز چې کوم دي د یو سیل نه چې جوړ دي، هغه اگزامپل یې درکړی دی. امیبا شوه، کلیماډوموناس شو او یوګلینا شوه. تاسو صرف دا اگزامپل یاد کړئ چې دا ارګانیزم چې دا یونی سیلولر دی ایکسټرا. نور هم داسې ډېر دي خو دا 3 تاسو له دلته اگزامپل کې درکړي دي. هیو باډیز، د دې چې کوم باډیز دي بدن دی میډ اپ اف سنګل سیل، دا یو سیل نه جوړ دی. اوکې، اینڈ د ورک از ډسټریبیوټیډ امنګ ډفرنٹ ارګانیلز، او هر یو ارګانیلز له یو خاص کار ورکړی دی. تاسو ته ما ووی چې فرض که دا یو سیل دی، په دې کې دا نیوکلیس دی. دې نیوکلیس هر یو ارګانیلز له خپل کار ورکړي. لکه مایټوکانډریا ده، نو دې ته وایي چې ته به ATP جوړی. ATP څه ده؟ انرژي ده. چې ته به ATP جوړی، انرژي به جوړی. دغه حساب رایبوسومز دی، هغه ته وایي چې ته به پروټین جوړی. لایسوسوم دی، هغه ته وایي چې کوم خراب پارټیکلز راځي باډي ته، ته به هغه مطلب ختمی به. نو هر یو ارګانیلز له یو خاص کار ورکړي. دا په څه کې؟ په یونی سیلولر ارګانیزم کې. سو دیر از ډیویژن اف لیبر امنګ ډفرنٹ ارګانیلز. مطلب هر یو ارګانیلز چې دی هغه یو بیل مزدور دی. مطلب دا چې د هر یو ارګانیلز یو خپل کار دی. although these are single
cell organisms وی مطلب دا چې دا خو د یو سیل نه جوړ دي yet they are capable of carrying out all vital activities of life مطلب دا خو د یو سیل نه جوړ دی که نه فرض که دا یو سیل دی ارګانیزم دی ژوندی څیز دی خو د کې چې څونه مطلب د ژوند دپاره څونه ښه اکټیویټیز څونه په کار وي مطلب اکسیجن اخیسته شو ساه اخیسته شو هغه په ده کې کیږي اوکې دغه حساب خوراک جوړول شو هغه په ده کې کیږي فرض که په تاسو کټی کوکي ته د هغه ډیپینډس کولی شي هغه هم په ده کې شته دی نو ټول وایټل اکټیویټیز اف لایف دا د ژوند دپاره ښه اکټیویټیز دي په کار دی ولې ضروري کارونه دي هغه دی کولی شي وی په یونی سیلولر کې دا شته دیئر سنګل سیلز آر کیپیبل اف ریسپایریشن د دې چې کوم دا سنګل سیل دی دا یو سیل نه جوړ دی که نه وی دا کیپیبل دی مطلب دا قابل دی د څه چې د ریسپایریشن وکړي ساه واخلي ډایجیشن خوراک وکړي اکسکریشن او چې کوم خراب څیزونه دي د بدن نه بار کړي اینډ څه ریپروډکشن وکړي ریپروډکشن مطلب د ځان په شان نور اپ سپرنګ پیدا کړي بچي پیدا کړي these types of organisms can live independently او دا ارګانیزمز چې دي دا د یونی سیلولر نه جوړ دي د یو سیل نه جوړ دي دوی وایي انډیپینډنټلی څه کولی شي لا یو کولی ژوندي پاتې کیدی شي یوازې ځان له بس قابل دي چاته ضرورت نشته او یوازې څه کیږي ژوندي اوسیدی شي نمبر 2 دی کولونیل ارګنایزیشن تاسو ته ما مثال درکو پرس که دا یو کولونی ده دا واړه چې پرس که دا سیلز دي دا چې را یوځای شي تقریبا 200 250 300 په دې سیلز په دې کولونی کې یو ګروپ جوړ کړي دې ته موږ څه وایو کولونی او دې ارګانیزم ته څه وایي کولونیل فارم اف ارګانیزمز او دا ارګانیزم ځان له سیل چې اوسیږي نو نشي اوسیدی کولونیل ارګنایزیشن والواکس از ا گرین الجی دا یو گرین الجی ده والواکس دی یو گرین الجی ده الجی مونږه دینه مخکې کینګډمز کلاسیفیکیشن کې ویلو نو والواکس چې دی دا یو اگزامپل یې درکړی دی د لسی شو دا یو گرین الجی ده یو لیوینګ ارګانیزمز دی یو ژوندی سیز دی د یو سیل نه جوړ دی خو هغه یو سیل بیا ځان له نشي اوسیدی نو هغه بیا په ګروپ کې اوسیږي په کولونی کې اوسیږي ها it is a common example of unicellular colonial organisms دا یو عام اگزامپل دی د یونیسیلولر چې کوم یونیسیلولر مطلب د یو سیل نه جوړ دی خو کولونیل ارګنایزیشن په ګروپ کې اوسیږي it lives in water دا په اوبو کې اوسیږي hundreds of valvax cells په سلونو valvax cells make a small valvax colony یو وړه غوندې کولونی جوړوي چې ته څه وایي والواکس کولونی ورته وایي بیا وایي چې many small colonies makes a big colony بیا small colony پرس که دا یو کولونی شوه ډېر سیلز دي پکې دا بله کولونی شوه دا بیا را یوځای شي نو یو بګ کولونی جوړه کړي یو بګ کولونی جوړه کړي most of the functions are performed by every cells مطلب ډیر کارونه څه کوي هر یو سیل لګیایي او ډیر کارونه کوي however an individual valvax cell cannot live independently دلته تا خبره کړې چې یو انډیویژولی یوازې valvax cell چې دی cannot live نشي ژوندی پاتې کېدی independently یوازې as the cells of colony are dependent on each other دا په یو بل ډیپینډنټ وي پرس که یو کار دا یو سیلو کی نو بل کار ولا دا بل سیلو کی نو بل کار دا بل سیلو کی دا په یو بل ډیپینډنټ وي څنګه چې پرس که یو کور وي په هغې کې پرس که چې کوم میل وي سړی وي لړ شي بار ته او چې کوم بار د آفیس کار وي یا پرس که نور داسې د څه کار وي هغه یې وکړي او چې کوم فیمیل دي نو هغه کور کې کار روزګار مطلب څه وکړي پخلی وغیره شو دا وکړي نو دا هم یو کولونی ده اوکې دا په یو بل باندې څه وي ډیپینډنټ وي یو بل ولا په کار وي ان ایچ ادر فار ایگزامپل there are cells which are specialized for mobility نو په دې ګروپ کې داسې سیلز وي پرس که دا کولونی ده والواکس کولونی ده نو په دې کې څه داسې سیلز وي چې هغه د موبیلیټي دپاره ضروري وي مطلب هغه صرف حرکت کوي د یو ځای نه بل ځای ته ځي نور کار نه کوي while other cells are for reproduction او څه داسې سیلز وي چې د هغوی صرف ریپروډکشن کار وي صرف اپ سپرنګ پیدا کوي بچي پیدا کوي نور څه کار نه کوي مطلب دا شو چې کولونی کې ډیر سیلز وي او د هر یو سیل بیل کار وي څه سیلز داسې وي چې هغه مومنټ کې هیلپ کوي د یو ځای نه بل ځای ته تلو کې څه داسې وي چې بچي پیدا کوي څه داسې وي چې مطلب
نور که ایکسټرا څه کار وي هغه وله کوي پرس که څه سیلز ډیپینس کې کار کوي. اوکې ها بیا دې که نه چې دیئر پور د ډیویژن is above the cellular level. دا ډیویژن چې دی تقسیم د دې څنګه شوی دی مطلب مونږ دا ډیوایډ کړی دی ولې په کولونی پام کې چې کم یونی سیلولر دی پای کې خو بس یو سیل دی او ځان له انډیپندنت دی. بیا داسې چې ډیر سیلز وي او په یو بل ډیپند کوي او په ګروپ پام کې اوسیږي نو هغه ځکه مونږ کولونی پام ته راوستل. مونږ وی چې دا به کولونیل ارګنایزیشن کې مونږ سټډي کوو. And this is a trend towards more complex division of labor in multicellular organisms. او دلته د دې سنټنس مطلب دا دی چې دینه پس ګوره د کولونیل ارګنایزیشن داسې دی چې دا د یونی سیلولر او د ملټي سیلولر ارګانیزم په منځ کې یو بیل سټیپ دی. مطلب یونی سیلولر اول وي کچری ارګانیزم ځان له پاتې کیدی شي ډیره خبره ده بس یونی سیلولر خو کچری اوس ځان له نشي پاتې کیدی نو هغه بیا را یوځای شي ګروپس جوړ کړي نو هغه بیا موږ په کولونیل پام کې وایو په هغې کې به سټډي کوو. بیا کچری د دین هم های لیول شي نو هغه به بیا څه ته راځي موسټ کمپلیکس به وي ملټي سیلولر ارګانیزمز به وي. ها دلته دا اگزامپل دی تاسو دا وینئ د ا نمبر فلیجلا دا تاسو چې دا بار ته کوم دا تارونه وتی دي دا فلیجلا د دې په وجه باندې دا څه کوي موومنټ کوي حرکت کوي د یو ځای نه بل ځای ته ځي. بیا دا تاسو وینئ نیوکلیس دی نو نیوکلیس کې جینیټک مټیریلز وي مطلب دا ټول سیل څوک کنټرول کوي دا نیوکلیس یې کنټرول کوي. بیا دا کلوروپلاست دا شین اونتی گرین ارګانیلز دی دا گرین کلوروپلاست دی د نور نه د سن نه لایټ ابزارب کوي صحیح شو جذب کوي او هغه بیا څه کوي د هغې په ذریعه باندې انرژي جوړوي خوراک جوړوي فوټوسینتھسس کوي. دا تاسو وینئ دا کولونی دی دا کولونیل ارګنایزیشن دی والواکس دی دا تاسو دا ګروپس کې وینئ. اوکې